الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات. کله چې موږ او تاسو غواړو یو نوی کمپیوټر واخلو یا مستعمل کمپیوټر وي، فرق نه کوي څنګه یې خصوصیات چک کړو او هغه کوم کمپیوټر په کومو خصوصیاتو چې موږ او تاسو یې غواړو څنګه یې چک کړو چې دا هماغه خصوصیات لري که نه، او هغه څه چې پلورونکی دوکاندار موږ ته او تاسو ته وایي کوم خصوصیات چې یادوي هغه واقعیت لري که نه. نو راځو وینډوز آر بټن نیسو ډي ایکس डी आई ए जी دا کمانډ کاروو. دې کمانډ په موږ تاسو ته د سیستم ټول انفارمیشن معلومات ښکاري. کمپیوټر کومه کمپنۍ ده، ماډل چې ده، د بایوس ورژن چې ده، د دې په خوا کې پروسیسر جنریشن کوم جنریشن ده، سپیډ څومره ده او میموري اندازه یې څومره ده، ریم البته ټول معلومات د ډسپلی ساوند انپوټ اړوند موږ تاسو کولی شو په دې برخه کې وګورو. دې تر څنګ راځو په رن کې یو کمانډ ورکوو چې power cfg slash battery report. کله چې موږ تاسو دغه کمانډ ورکړو موږ سره د کمپیوټر د بیټري یو راپور هغه جوړیږي. هغه راځو کمپیوټر ته سی ډرایو ته، البته سی ډرایو کې یوزر ته راځو. یوزر څوک ده؟ دغه کس یوزر ده او دلته موږ سره بیټري ریپورټ په نوم فایل جنریټ شوی ده. دلته موږ سره دوه برخې دي، یو ډیزاین کپاسیټي او فول کپاسیټي. کله چې فول کپاسیټي تقسیم د ډیزاین کپاسیټي کو ضرب سل کو موږ ته د بیټرۍ صحت ښیي چې بیټرۍ څومره روغه ده، څو فیصده روغه ده. کله چې دا تقسیم د دې کو یو کیږي که نه، یو ضرب سل سل، نو په دې معنی چې بیټرۍ 100% روغه ده. فرموله یې داسې ده چې فول کپاسیټي تقسیم ډیزاین کپاسیټي ضرب سل، چې اوس څو کېږي؟ دا تقسیم دی یو ضرب سل سل، نو بیټرۍ 100% روغه ده. د دې په خوا کې که چېرې دا رینج نه اتیا او د اتیاو ترمنځ و، بیټرۍ لږ زړه شوې خو د استفادې وړ ده، او بیا که د 9 او اویاو ترمنځ و د تقسیماتو نتیجه بیا نو تبدیل ته اړتیا لري، او که له 9 شپېتو څخه کم و بیا بیټرۍ خرابه ده. په دې طریقې کولی شو د کمپیوټر خصوصیات او بیټرۍ اړوند معلومات چک کړو. د دې په خوا کې راځم سی ام ډي ته. څنګه کولی شو د کمپیوټر ریم چک کړو؟ رینډم اکسس میموري، د کمپیوټر میموري چې روغه ده که خرابه. یو کمانډ ورکوو mds ched.exe. کله چې دا کمانډ ورکړو انټر یې کړو چک یور کمپیوټر فار میموري پرابلمز، د میموري هغه مشکلات موږ ته ښیي. نو کولی شو کمپیوټر ریسټارټ کړو او ریسټارټ څخه وروسته موږ ته ایرور مسیج چې راکړه د کمپیوټر هغه ریم خراب ده، او که ایرور مسیج رانه کړه نو بیا میموري ریم یې روغ ده. نو اوس زه نه ریسټارټ کوم ځکه ریکارډ روان ده. د دې په خوا کې کولی شو د کمپیوټر اس اس ډي یا ایچ ډي هارډ ډیسک، البته دلته یو ټوز ده د کریسټال ډیسک انفو په نوم باندې کولی شي دغه پروګرام ډاونلوډ کړئ. نو دلته کله چې تاسو بیا وکاروئ هلته درې اپشن درکوي، یو بلو وي، یو یلو وي او بل ریډ وي. چې بلو د هارډ ډیسک د ښه والي په معنی، یلو هارډ ډیسک لږ مشکل ده خو نسبتا ښه ده، او ریډ هارډ ډیسک اس اس ډي یا ایچ ډي ډي وي هغه خراب وي. کولی شئ براوزر ته راسئ، البته دلته ورته ولیکئ چې کریسټال ډیسک انفو. تاسو کولی شئ چې دغه ټولز وکاروئ او د هارډ ډیسک هغه صحت ورباندې معلوم کړئ چې هارډ ډیسک روغ ده، خراب ده او استفادې وړ ده. په دې طریقه کولی شئ چې د خپلې خوښې کوم کمپیوټر چې وي تاسو یې خصوصیات چک کړئ او له هغه وروسته یې واخلئ. مننه.